په دغه کتنه کې چې نن له غرمې وروسته په ارګ کې ترسره شوه د هېواد جمهور رئیس هغو اوازو ته په اشارې سره چې انتخابات دې وځنډول شي وویل انتخابات به ضرور کوو په انتخاباتو کې د افغانستان خیر دی ځکه چې له انتخاباتو پرته واک ته دوام ورکول د نظام مشروعیت له پوښتنې سره مخامخ کوي. انتخابات به کوو د انتخاباتو لپاره ستاسو درېدل او د کارت اخیستل تر ټولو ضروري خبره کارت واخلئ صابونه هلمند مشران وي چې داسې به قوم ته ورځئ او قوم ته به وایاست چې کارت واخلئ کارت واکمني د زور دی کارت چې ونه لرې په سیاسي امورو کې د افغانستان په ټاکنو کې د افغانستان هیڅ شي نو کارتونه واخلئ خلک تشویق کړي نورو ښځو چې کارتونه واخلي. په دغه کتنه کې په داسې حال کې چې د هلمند او زابل والیان هم حاضر و څو تنو مشرانو خبرې وکړې ویل چې د دوی په ولایتونو کې د انتخاباتو مرکزونه زیات شي او په ډاډمنه توګه دې د دغو مرکزونو امنیت ونیول شي تر څو خلک وکولای شي په پوره اطمینان سره د انتخاباتو مرکزونو ته لاړ شي کارتونه واخلي او خپله رایه استعمال کړي.